السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د افغانستان د کرکټ مینوالو دپاره یو بد خبر، تاسو چې په دا سکرین باندې کوم کس وینئ، دا انګریز، دا د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ او یو داسې کوچ چې قابل کوچ، تکړه، یو داسې لکه مطلب دا یو انګریز دی، یو هندو دی، خو د ایماندارۍ وخت د افغانستان ټیم سره جوړ کړی. دغه د ده نامه چې دا ټرت، ده ته خو لکه ډېره ګرانه نامې ده، خو بس زه یې په دومره پېژنم، جونن ټرت دی که څه. ده د افغانستان بورډ سره تقریبا څه اختلافات راغلي دي، نو دی روان دی. اوس د افغانستان ټیم له دا پکار دي او د افغانستان بورډ له چې یاره دې ایثار کړي، ځکه که دې چرې لاړو نو د افغانستان ټیم ده د کم ځای نه کم ځای ته راورسولو. ده په کوچینګ کې افغانستان څومره غټو غټو ملکونو ته ماتې ورکړې دي، پاکستان، اسټرالیا، مړه صرف انډیا ته یې نه ده ورکړې، هغه هم دوکه کړې ده، ګینې انډیا نه هم ګټلې وه. نو د افغانستان بورډ له پکار دي چې دا جونن ټرت چې دی دا ریسار کړي. دا کوچ داسې کوچ دی چې ډېر د زبردست کوچ دی، لکه مطلب داسې د ایماندارۍ کار کوي. دی خو هندو، خو کار یې د ایماندارۍ. نو د افغانستان بورډ سره د دې کوچ اختلاف راغلی دی، نو دې ته روان دی. خو څه ووایم، که د افغانستان ټیم کلاړین راشد خان دي را یوځای شو، نو زه یم چې پرېږدی نه دي، خو ریسارول پکار دي. دا کوچ که لاړو نو بس بیا به د افغانستان ټیم حالات خراب شي. نو کم از کم که نور څه نه تر چیمپئن ټرافۍ پورې دا کوچ ځان سره کول پکار دي، ولې چې داسې کوچ بیا نه میلاویږي. نو دغه د افغانستان د کرکټ معلومات ویډیو وه چې د دې کوچ په معلوماتو ما سره، نو مې چې تاسو سره یې شیر کړم. د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.